السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. قدرمنو دوستانو مسلمانانو وروڼو، دا ټول نه مخکې خو دا کوچنی اختر را روان دی له خیره، او ټول ته زما له طرفه د اختر مبارکي وړاندې کوم. الله تبارک وتعالی مو عبادات، روژې، تراویح الله تبارک وتعالی دې په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځوي. او بیا د خیر اختر را روان دی، نو د اختر لمونځ طریقه چې د ډیرو مسلمانانو ته نه ورځي، نو زه ستاسو سره دغه یو مولانا صاحب یو بیان در سره شریکوم. ډیره ښایسته طریقه یې بیان کړې د لمانځه، د اختر د لمانځه. ښه په کلاو او په توجه سره یې واورئ، انشاءالله ډیره فایده به وي او د اختر لمونځ طریقه به زده کوي. نو دا بیان را سره واورئ. د اختر لمونځ 2 رکعاته دی، واجب دی، 6 تکبیرونه پکښې کې دي، او دغه لمونځ په چا پسې کېږي؟ په امام پسې کېږي. چې کله نیت وتړل سو، لاسونه پورته سول، سبحانک اللهم چې وویل سي، د هغه څخه وروسته څو تکبیرونه دي؟ 3 تکبیرونه دي. په اول رکعت کې 3 تکبیرونه دي. اول الله اکبر، لاسونه پورته کېږي، بیرته ایله کېږي، بیا پورته کېږي، بیا ایله کېږي، بیا پورته کېږي، بیا امام الحمدلله وایي، سورت وایي، رکوع کوي، 2 سجدې کوي، 2 رکعت ته پورته کېږي. کله چې 2 رکعت ته پورته سي، بیا الحمدلله وایي، سورت وایي. چې کله یې سورت ووایه، بیا تکبیر وایي الله اکبر، لاسونه پورته کېږي، بیا ایله کېږي، بیا 2 تکبیر دی الله اکبر، لاسونه پورته کېږي او ایله کېږي، بیا 3 تکبیر دی الله اکبر، لاسونه پورته کېږي او ایله کېږي. په 4 تکبیر سره رکوع ته ځي رأسا. صحیح ده چې 3 تکبیر یې وویل، په 4 تکبیر سره بس دی رکوع ته ځي. بیا رکوع کېږي، 2 سجدې کېږي، اتحیات کېږي، سلام ګرځي او 2 خطبې به ویل کېږي. سره په خبره خلاص وکړه یا نو دا د اختر لمونځ در څخه پاته نه چې د اختر لمونځ حتما وکړي. نو قدرمنو دوستانو، که چیرې مو دا ویډیو خوښ شوي او معلومات وي پکښې، د ملګرو سره هم شریک کړئ د ثواب په خاطر، او خپله هم په توجه سره واورئ. نو موږ ته هم دعاګانې کوئ. که چیرې زموږ چینل مو نه سبسکرایب کړی، د مزید داسې معلوماتي ویډیوګانو دپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، د ملګرو سره شریک کړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.